په یوه پېړۍ کې نسکورې کړلې. وایي د یو پاکستاني له ژونده ټول افغانستان قربان. واوره جنرال هغه چا ته ویل کېږي چې نور ملکونه یې فتح کړي وي، خپل ملک له اشغاله خلاص کړی وي، جهاد یې کړی وي، لاسته راوړنې ولري. هغه چا ته نه ویل کېږي زما د هېواد مشرانو ما ته د ازادۍ د اخیستلو لپاره خپل وجود په باروتو کباب کړی. شهید منصور صاحب بل مشر مو خپل زوی په باروتو د پاسه کېنولی، زما د ازادۍ د په خاطر قرباني ورکړې. علي قدر امیر المؤمنین. بل مشر مو جلال الدین حقانی د خپلو څلورو زامنو په شمول. او هغه څوک چې د فوز مشر یې په هوا کې ورته دړې وه لکه جنرال ضیاءالحق، بوټوبي په خپله پانسي که چا چې تنبل ورته جوړ کړی و، د زندان د تورو تنبو شاته وفات کې په تحت اسلام آباد دارالخلافه کې ووژل. د $1,000,000 په مقابل کې درنه ویې وړه. لارم تا ورکړې وه، اړې هم تا ورکړې وې، 8000 فلایټ هم تا پرې وکړل، مدرسې سخې نه درپسې کوم، نشه نه یم، کلا مې نه ده وهلې، خام چرس مې نه دي څکلي، ښه په هوښ کې درته وایم. افغانانو سره چې په تقابل کې کېږي یو ورته د بادارانو تاریخ ګوره. دغه دواړه ملتونه مه جنګوه. مونږ اخواته زمونږ قوم، زمونږ ملت، زمونږ وجود، زمونږ بازو پروت ده، هغه زمونږ په خلاف مه پاروه. ته دومره نر نه یې، اوس هم چې ته لنډې اچوې هسې کله څه کوې کله څه کوې. لیوني سپي خوړلې لار درنه ورک ده. مونږ دې څه کوو؟ خو که مو وس وشو د IMF په قاز کې به مونږ هم چنده در سره وکړو. که مو وس نه کېده اوس څه کوې نو؟ خبرې ډېرې دي، کومه یې ځکه نه که حق خبره غداري وي ښه ښکاره غدار یم، که حق خبره غداري وي ښه ښکاره غدار یم. پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم. که چېرته سپین او صفا خبره کړل جرم وي، زه د ملا عبیدالله ملا ضعیف استاد یاسر زمرک پوښتنه چا نه وکړم. زما په وطن کې په زرهاو کونډې بوړې ګرځي، دا په موږ نه امریکې نه هندوستان کړي دي، دا هر څه راسره دي دوه مخي پاکستان کړي دي. بیا ووایه دا په موږ نه امریکې یا تربو راغلم بس پرېږدي. لکه بد ته یې ووایه خدای په امان بعض همدومره شعر لغت مې کړی. ملګرو تک کوشش مه کوئ انشاءالله پروګرام یو څه نور هم غځوو د ترانو لپاره. فکر کوم چې هغه د پروګرام ټول هغه د جنرال صاحب په خبرو سره پای وکړو.